تاسوله دا وخت خبر درکو په خبر کې د پوخ عمر وګړي په مولویجی هسپتال کې د SOPs خلاف ورزي کولو په حال کې لیدل شوې دي. تاسو خبر درکو په خبر کې د پوخ عمر وګړي مولویجی هسپتال کې د SOPs خلاف ورزي کولو په حال کې لیدل شوې دي. ویکسینیشن کې د وخت لګیدو لامل د خلکو رش جوړ شوی دی. تفصیل معلومه د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه تفصیلات راکې په دیړه. بالکل نور دا چې کم د بوغو مرخلک دی دا چې څومره راغونډي کسور د دې نه کسور هغه میسیجز چې کم دوی ته رسیدلي دي چې تاسو راشه او خو ځان ویکسینیټ کړئ. نو هغه ویکسینیشن میسیجز چې دی هغه د SOPs خیال نه ساتلې هغه د دې شی اندازه نه چې به کورونا دومره خطرناک خطر څه واشه وي او موږ په یو هسپتال کې چې کورونا ویکسین لګي اته موږ په ګڼ تعداد کې تقریبا 200 کسان یو ځای چې راغون نو بیا څه صورت حال دې ویډیو کې تاسو کتئ چې دا مولویجی هسپتال د پیښور چرته چې په ګڼ تعداد کې چې څومره بزرګ شهریان دي ټول ته سټیزنز ته میسیجز شوی چې نن تاسو راشه تاسو له ویکسینیشن او خو چې څنګه دوی راوړل نو آینه پس مکمل توګه باندې یو ګڼ کورو ته جوړ شو SOPs خلاف ورزي هم شو زنانه او نارینه دوه په یو کمره کې دي کې نو لري خلکو ته غوښنه ده چې پرون راغلي پرون په دې هسپتال کې ویکسینیشن نو او نن چې راغلي او نن خطر موږ په دې لپاره راغو چې به کورونا نظام محفوظ کو خو دلته په دې هسپتال کې ښکاری ده چې موږ اوس کو ته ځو ځان سره کورونا وزن سره نو دا یو خلاف ورزي شوی ده په کورونا چې کوم د مولویجی هسپتال کورونا لپاره چې مختص شوی یو ځای دی ورته الټا په ګڼ تعداد کې نارینه او ښځې چې دي دا جمع شوي دي او د انتظامي لخوا هم د حوالې سره اقدامات دي شوي ولې چې بهر نور دی او دی په دای خبر نه په کمره کې دي نو په ګڼ تعداد کې جمع دي دا مشکلات چې د خلکو ته مخې راغلي دي. مننه سید شبیر شاه تفصیلات لپاره. شبیر شاه خبرولو په خبره کې د پوخ عمر وګړي مولویجی هسپتال کې د SOPs خلاف ورزي کولو په حال کې لیدل شوی دی. ویکسینیشن کې د وخت لګیدو لامل د خلکو رش جوړ شوی دی.